ماښام ورو ورو پکې لیخ خپرېدو. اسمان د نارنجي او بنفشي رنګونو نه ډک و. د خان کورنۍ کور کې عجیبه خاموشي وه. داسې ښکارېده لکه کور چې د یو لوی راز انتظار کوي. امی خان په چولۍ چای تیاراوه، خو لاسونه یې وار وار ودرېدل. زړه یې بېقراره و. ابو خان په چوپتیا کې تسبیح اړوله، خو فکر یې بل ځای و. علي او سارا یو بل ته کتل. دواړو په زړړو کې پوښتنې وې. زین د میکسو سره لوبې کول غوښتل، خو نن میکسو هم خاموش و. علي ورو وویل: امي، ولې نن فضا دومره درنه ده؟ امی خان ساه واخیسته. کله کله زړه د راتلونکي حقیقت احساس مخکې نه کوي. ناڅاپه په دروازه زورور ټک شو. ټول ودرېدل. زین وډار شو او د امی خان ترڅنګ ودرېد. میکسو ورو غرغره وکړه. ابو خان دروازه خلاصه کړه. یو زوړ سړی ولاړ و. اوږد کوټ، په لاس کې لرګینه عصا، سترګې ژورې او رازناکې وې. زوړ سړی وویل: دا د خان کورنۍ کور دی. ابو خان وویل: هو، ته څوک یې؟ زوړ سړی ورو ګام دننه کې شو. زه هغه یم چې د وخت سره ځم، خو د حق سره ولاړ یم. امی خان وویل: دننه راشه، شپه یخه ده. زوړ سړی په صحن کې کېناست. سترګې په دیوالونو لګېدلو زاړو انځورونو ته ولاړې. یو انځور ته یې ډېر وکتل. دا ستاسې د نیکه انځور دی. ابو خان حیران شو. ته هغه پیژنې؟ زوړ سړی مسکا وکړه. موږ دواړه د یو وعدې ساتونکي وو. هوا درنه شوه. باران ورو ورو پیل شو. علي وپوښتل: کومه وعده؟ زوړ سړی عصا په ځمکه ووهله. د حق ساتلو وعده، د انصاف زنده ساتلو وعده، او د لالچ پر وړاندې نه ټیټېدو وعده. برېښنا وځلېده. زین په ویره وویل: امي، ویره راځي. امی خان زین په غېږ کې ونیو. حق سره ویره نه وي زویه. زوړ سړی المارۍ ته اشاره وکړه. دا المارۍ یوازې لرګي نه دی، دا یو دروازه ده. علي او سارا المارۍ اړخته کړه. په دیوال کې پټ دروازه ښکاره شوه. ابو خان ورو خلاصه کړه. دننه یو زوړ صندوق و، له دوړو ډک، دروند او پخوانی. کله چې صندوق خلاص شو، نرمه رڼا خپره شوه. زاړه کتابونه، نقشې او یو خط پکې و. امی خان خط ولوست. پکې لیکل شوی و: ځواک په دولت کې نه دی، ځواک په حق ویلو کې دی. ځواک په کورنۍ یو ځای پاتې کېدو کې دی. زوړ سړی ټولو ته وکتل. تاسو کولی شول دا راز وپلورئ، خو مو ونه کړ. دا ستاسې امتحان و. علي وویل: موږ کورنۍ یو، موږ یو بل نه خرڅو. زوړ سړی سترګې لمدې شوې. همدا ځواب مې غوښتل. هوا چټکه شوه. چراغ وځلېده او زوړ سړی ورو ورو رڼا شو. زین وویل: هغه روان شو. غز راغلی. زه نه ځم. زه ستاسې په دننه کې یم. هر څل چې حق وټاکئ. په بله لحظه کې هغه لاړ. باران ودرېدل. اسمان صاف شو. ستوري وځلېدل. ابو خان وویل: نن موږ پوه شو. خان کورنۍ یوازې نوم نه دی، دا یو امانت دی. امی خان وویل: او موږ به دا امانت راتلونکي نسلونو ته وسپارو. علي وویل: موږ به نه ویریږو. سارا وویل: موږ به نه ټیټېږو. زین وخندل: او ښه خلک به اوسو. میکسو زورور غپا وکړه. لکه د وعدې مهر. شپه ژوره وه، خو د خان کورنۍ په زړړو کې نوی سحر پیدا شوی و. دا پای نه و، دا د نوی سفر پیل و.